اردوغان د افغانستان په هکله څه وویل چې ترکان یې سخت په غوسه کړل. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلس چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. اردوغان د افغانستان په هکله څه وویل چې ترکان یې سخت غوسه کړل. په دې ورځو کې ترکیه د 20 کلونو تر ټولو بد اقتصادي وضعیت تجربه کوي. د دې هیواد پولي واحد لیره د ډالر په وړاندې په بېساري ډول بیا ارزښته شوې ده، په داسې حال کې چې تر 2008 کاله پورې یو ډالر یوازې 1.5 لیره و، مګر اوس یو ډالر 14 لیرې کېږي. د لیرې دغه ټیټوالی په مستقیم ډول د ترکانو په ژوند اغیز کوي او قیمتي خپل اوج ته رسیدلی دی. په داسې یو حال کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله یو وینا کې وویل چې د افغانستان اقتصاد باید په پښو ودروو. د رجب طیب اردوغان دغه خبرې د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو سختو نیوکو لاندې راغلي او د ډیرو خلکو له لوري ان د خندا وړ وبلل شو. ځینې خو ویلي وو چې د ترکیې د لیرې څخه د افغانستان خپلې روپۍ په دې بده ورځ کې هم ډیر ثبات لري، مګر د ترکیې لیره د ډالر په وړاندې د تاریخ په تر ټولو بد وضعیت کې ده او دا وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. ترکانو په رجب طیب اردوغان نیوکه کوله او ویل چې د هیواد خپل اقتصاد د بربادۍ لور ته روان دی. په هیواد کې پیسې دومره بې ارزښته شوي دي چې ان ایرانیان د سودا اخیستلو لپاره ترکیې ته راځي، خو اردوغان لګیا دی او د افغانستان د اقتصاد په هکله خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې په ترکیه کې په 2023 کال کې مهمې ټاکنې ترسره کیږي چې خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد حاکم ګوند په ویره کې اچولی دی.